سلام او وخت مو په خیر ګرانو لیدونکو ستړي مشئ تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسې به هم روغ جوړ او صحتمند اوسیږي ګرانو او خوږو زده کوونکو لکه د تیر په څیر یو ځل بیا زه شازیه څیره ستاسو په درانه چوپړ کې نو هیلهمنده یم چې تاسې هم خپل کتابونه راواخلئ د دریم ټولګي د ژوند مهارتونه تیر لوست زموږ کوم لوستو آفرین تیر لوست د یخني او هم د تودوخې چیه وه د بدن ساتنه یا هم ځان ساتنه وه که چیرې تاسې په تیر لوست باندې پوه شوي نه اوسیږئ نو کولی شئ زموږ تیره ویډیو وګورئ او که چیرې په تیر لوست کې یا هم په نوي لوست کې پوښتنه یا هم سوال لرئ نو کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ راځئ چې په ګډه سره خپل نوی لوست پیل کړو د نن ورځې زموږ لوست د تنباکو زیانونه 28م لوست ده سمه ده تنباکو کوم زیانونه لري د مثال په توګه سیګریټ نسوار همدارنګه چلم ډیر زیانونه او ډیر خطرونه لري چې د انسان د ناروغۍ لامل کیږي د انسان غاښونه خرابوي له خولې څخه بدبویه ځي او تل چې وي ناروغه وي نو هر هغه وګړی چې تنباکو استفاده کوي نو دا ډیر زیانونه او ډیر خطرونه لري نو باید ورڅخه ځان وژغورو سمه ده د دې ترڅنګ زموږ بدن ته ډیر زیان رسوي او ډیر خطر رسوي نو باید له دې زیانونو څخه لرې اوسو ګرانو خوږو ماشومانو تاسې هم دقت شئ 2 پوښتنې دي ووایاست اوله پوښتنه ستاسو په نظر د سیګریټو لوګی په هوا او زموږ په روغتیا څه ډول اغیزه لري د سیګریټو لوګی په کوم ځای کې چې سیګریټ څکول کیږي یا هم ګټه او سګور څخه اخلي په هغه ځای کې لوګي ډیر زیات وي نو دغه لوګی پر موږ باندې خطرناکې اغیزې لري چې باید څه وکړو موږ باید ورڅخه ځان لرې وساتو تر څو چې زموږ روغتیا ښه وي او ښه صحتمند اوسیږو دوهمه پوښتنه تاسو د سیګریټو چلم او نسوارو په زیانونه پوهیږئ بلې سیګریټ او چلم هم زیانونه لري لکه څنګه مې چې په پیل کې وویل زموږ غاښونه خرابوي بدن ته زیان رسوي خوله بدبویه کوي همدارنګه د بدن هر عضو یا هر غړی چې کوي ضعیفوي له منځه وړي وګورئ او ووایه تاسې لاندې انځورونه وګورئ لومړی انځور سیګریټ چلم او نسوار غاښونه خرابوي سمه ده دوهم انځور خوله بدبویه کوي او د کوټې هوا ککړوي نو سیګریټ چې کوي د کوټې هوا ککړوي غاښونه هم خرابوي او خوله چې کوي بدبویه کوي دریم انځور دې توکو ته نه وایو تاسې په دې انځور کې زیر شئ 3 هلکان دي چې پر ځمکه باندې یو هلک ناست 2 هلکان ناست دي یو هلک چې کوي سیګریټ څکي نو دا نور هلکان چې ناست دي یا وګړي چې ناست دي دې ته هم زیانونه رسوي په کوم ځای کې چې سیګریټ یا هم تنباکو استفاده کیږي هغه ځای نور وګړو ته هم چې رسوي زیان رسوي لکه سیګریټ څوک څکوي د دې ترڅنګ نور وګړو ته چې رسوي زیانونه رسوي ځکه چې هغه د دوګی یا هغه لوګی هوا خرابوي نو هغه هوا کله چې خرابه شي او موږ یې تنفس کړو نو چې کیږي موږ ته زیان رسوي زموږ روغتیا چې کوي خطرناک کوي او ناروغه کیږو څلورم انځور روږدي شخص تل ناروغ وي تاسې وګورئ په دې انځور کې یو شخص د روږدي ده یا هم معتاد ده یا هم عملی وګړی ده چې په کټ کې پروت ده او دا چې ده ناروغه ده روږدي شخص یا هم معتاد شخص تل ناروغه وي نو کوښښ وکړئ ګرانو لیدونکو چې تاسې له تنباکو څخه ګټه وانخلئ ځکه چې هم خپل ځان ته زیان رسوئ هم نورو ته زیان رسوئ واورئ او وایاست اوله پوښتنه ولې هغه شخص چې نشه یي توکي کاروي تل ناروغ وي د دې په خاطر
چې کوم هغه توکي چې زیان رسوي او موږ ورڅخه ګټه واخلو حتمي ناروغه کیږو. نو له خطرناکو او نارواو او حرامو توکو څخه ګټه وانخلو. سمه ده؟ ځکه چې تنباکو هم ډیر زیانونه رسوي، زمونږ صحت ته زیان رسوي، زمونږ روغتیا ته زیان رسوي. نو کوښښ وکوئ چې تل روغ اوسیږئ. که چیرې تاسې غواړئ چې تل روغ او صحتمند اوسیږئ نو له تنباکو توکي څخه استفاده مه کوئ. راځئ بل مخ باندې خبرې کوو. زیر شئ. هغه څوک چې له سګرټو، چلم او نسوارو څخه ګټه اخلي تل ناروغ وي. غاښونه یې خراب، خوله یې بدبویه او تل ټوخیږي چې ځان او نور خلک په تکلیفوي. خپلو کې کار وکړئ. 4 زده کوونکي دې دا فعالیت ترسره کړي. تاسې ښه زیر شئ. 4 فعالیت تاسو ته یې درکړي دي. لومړی زده کوونکی دا سګرټ دی. که دا اوس کوئ غاښونه مو خیرنیږي، سږي خوله مو خرابیږي او ټوخی مو راولي. دویم زده کوونکی دا نسوار دی. کارول یې خوله بدبویه کوي او سترګو او معدې ته زیان رسوي. دریم زده کوونکی خپل بدن ته باید زیان ونه رسوئ. 4م زده کوونکی دا د غاښونو برس او کریم دی. مسواک، برس او د غاښونو کریم غاښونه پاکوي. سمه ده؟ دا هم تاسو ته ویلي په ګروپي شکل همدا کار ترسره کړئ. ځواب ورکړئ. 2 پوښتنې دي چې له تاسو څخه شوي دي. اوله پوښتنه نشهیي توکي څه زیانونه لري؟ دوهمه پوښتنه د سګرټ او چلم له لوګي څخه لرېوالی ولې مهم دی یا هم اړین دی؟ کورنۍ دنده د نشهیي توکو له خطر څخه د ځان ساتنې د اهمیت په هکله څو کرښې ولیکئ. ګرانو خوږو زده کوونکو دا هم ستاسو کورنۍ دنده مو په وخت ترسره کړئ او ماته په لاندې ایمیل کې راواستوئ. نو هیله کوم په نن د لوست باندې تاسې هم پوه شوي اوسیږئ او د تنباکو په خطرونو او هم زیانونو باندې پوه شوي اوسیږئ او زموږ ویډیوګانې لایک او سبسکرایب کړئ تر څو چې تاسو نورې ویډیوګانې په اسانه ترلاسه کړئ. نو زموږ درس یا لوست همدې ځای ته پای ته رسېږي. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. ښه وخت او ښې چارې.